تندوڼی دا صحیح توخه یاره موږ دې کیمره کې لږ ښیو دا اوس که څه دی نه خلک پخوي څنګه پخوي دا یا خلک ټماټر به پخوي لوګانې دې پخوي سالن به شانتي پخوي په طبخي باندې هم پخوي ښه السلام علیکم نن 11 بجې دي د اتوار ورځ ده او 20 تاریخ دی د مارچ او زه چې اوس کوم ځای ته روان یم هغه یو ډېر تاریخي ځای دی او هلته چې کله هم ځو زم ماته خپل یو اکسیډنټ رایادېږي And this is the story of Amluk Dara Swat. Amluk Dara is located in Swat Valley of Pakistan. जो बिरकोट से तकरीबन 9 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। अमलुक दरा is a small village and have a lot of history and beautiful place for live. چې دې 11 بجې دي أملوک درې خول ته راورسېدو زیمه او زما سره برهان خان دی برهان سلام وکړه السلام علیکم اوس چې خوړ راوتی دی دې پرې دا موسم ډېر زیات زر چینج شوی نور کله دا بوټي چې کوم ګلونه نیسي هغه د دې مارچ په اخره کې نیسي دې پرېږده چې دی په اوله کې نیول دي څنګه چې مارچ شروع شوی دی جو هغه تیز بارانونه شروع شوي دي او ګلونه نیولي دي بوټو دا خوړ دی اوس په کیسې خوا پورې اوړو دا بوټي چې دا ټول وینه دي شنه شوي دي توخه دې ته مماڼي وایي وګورئ دا وړې وړې دانې او دا یې بوټی دی غنو والا دا بوټی دی دا سرې کېږي دا چې سرې شي دا بیا خلک خوري که نه شنې هم خلک خوري خو شنې لږې تروي او چې سرې شي بیا هغه لږې خوږې نو دا دې ته مماڼي وایي او دا د وړو ډېر زیات خوښ او یو پکې دا بوټی دی دا ډېر زیات خطرناک غوندې بوټی دی دې کې دا زیرکن وي دې به ځان ساتئ برهان خان واوړېدو او لاجي چې دی هغه ټولونه مهینه روان دی دا کسان دوه مخې ته ګرځي پته نه چې د څه ګوري برهان د څه ګوري مماڼي څه شی تندوڼې دا تندوڼې به یو څه بوټی یاره ما خو په خپله چېرته نه دي لیدلی تندوڼې دا صحیح توخه یاره موږ دې کیمره کې لږ ښیو دا اوس که څه دی نه خلک پخوي څنګه پخوي دا یا خلک ټماټر به پخوي لوګانې دې پخوي سالن به شانتي پخوي په طبخي باندې هم پخوي ښه دا څه ګل مل نیسي توخه یې تو تا خو څه داسې نه دا د ویښه شو کوی که نه داسې کړی ده دا داسې بوټی هغې په ویښ کې بیا راختي ښه یا چې په چرګ سور کړی یا اګیج په کړی د دې خوند څنګه وي تریو وي خوږ وي ښه یاره چې بوټی دې پېژندو جو مزې دي دی دا پیشترې دی دا غټه پاڼه چې د پیشترې وي دا دونه ځای او دا بیوټي الوچی ده دا یو 3 کاله مخکې ما او برهان او یو 3 کسان را سره نور موږ یاد کړي وو که نه ده او ماشاءالله اوس وینئ